داسې کاري چې په یو کلي کې یو خان اوسېږي. د خان غټه دیرۍ او هر وخت پکې میلمانه ناست دي. د خان یو وفادار ملازمي او د هغه نوم اولخاني. خان په ده باندې د ذمهوارۍ هر یو کار کوي ولې چې په ده باندې اعتمادي. غټ اختر را رواني نو خان د قربانۍ دپاره ځان له 3 غټ غټ څاروي اغوستي وي او هغه به اختر کې قربانۍ. څنګه چل دی خان؟ دا څاروي د قربانۍ له راوستي دي که ساتلو له؟ نه دا مې قربانۍ له راوستي دي که نه. زه هر کال 3 څاروي راولم ټول کلي ته غوښه رسوم. خان د دې د قربانۍ هم څه غم وکړه که نه؟ ولې چې بیا کلي کې کسابان نه میلاویږي هسې لانجه به درته جوړه شي. او که نه یار ښه ده چې رایاد دې کړل. ودرېږه چې د دې غم ورله وکم. یا لکه اولخانه دې خوا راشه. درلم خان. چې اول خان د خان خواله راشي نو خان ورته وایي اولخانه دا څاروی به د اختر په ورځ لالول غواړي. داسې څوک شته چې دا بیا حلال کي که نه؟ او خان کلي کې کسابان ډېر شي دي چا سره به خبره وکم. بس او که نظر ورشه او کساب سره د مخکې نه خبره وکړه هسې نه د تیر کال په شان بیا لانجه شي. ټیک د خان بېغمه شه زه به هم نن کساب سره خبره وکم. د خان په اول خان باندې ډېر غټ اعتمادي نو په دې وجه ورله د ذمهوارۍ کارونه ورکوي. په دغه کلي کې خانشیر نومې سړی هم اوسېږي. هغه یو بېروزګاره ټټو وي. هغه سره په کور کې خپله ښځه او اوښې اوسېږي. څنګه چل دی خانشیره ته خو داسې بېغمه ناست یې د دې قربانۍ غم وکړه که نه څاروي راوله. ښځې د دې څاروي نوم خو داسې اخلي لکه چې زه درته د دې کلي غټ خان ښکارم. موږ سره د دالو پیسې نشته تا سره د څاروي غم دی. نو ولې څه کې ته به قرباني نه کیسه تازه چې ګاونډیانو ته دومره ډوزې ولم هغې به څه وایي چې قرباني نشي کولی. او که نه خانشیره ځان پاتې مه راوله. یو وړوکې شان چیلې واخله خو دا قرباني وکړه. ټیک ده بس پیسې راکړې چې ویې کم که نه ما سره خو نشته پیسې. قرباني فري کاته کې خو نه کېږي. داسې کار به وکړو چې څه پیسې به زه درکړم او څه تکه. بس یو وړوکې شانتې چیلې به واخلو او پرتوک به پې ځان له جوړ کړو. ځان پاتې مه راوله کلي کې. او که نه خانشیره ما سره م یو پنجهزارې پروت دی بس هغه به درکم ورشه او چیلې راولې. ښځه ټیک ده یاره وبخلو چیلې دا روټۍ وخورم نو بیا ځو منډې ته. بیا خانشیر او د ده اوښې ولګي او راشي منډۍ ته چیلي پسې. روره سمه خبره وکړه دا چیلې به راله په څو راکړي. وروره دا به اخري په 40 کېږي دې نه به کم نه وي. بس دا اخري دانه پاتې شوې ده نور مې خرڅ کړي دي. ګزاره وکړه روره بس په 13 راکړه. په 40 ډېر ګران دی. په 15 خو رانه بل غوښتو ما نه دی ورکړی. که په 40 دې لږې خو ټیک ده کني ځان له بل ځای وګوره. خانشیره زه خو وایم بس ټیک ده مړه وابېخلو. سخت کال څاروي ګران دي کو هر ځای کې ګورې. ټیک ده خو یاره ډېر وړوکې دی بیا به دې ما دغه خور نه څوک خلاصوي. وبشي ځه هغه به زه پویه کم ته دله پیسې ورکړه چې به ځو کور ته. دی خو اول خان په کساب پسې ګرځي نو په لاره ورته یو میلو شي. بس دی خواله راشي او ورته وایي سلام علیکم روره تاسو هلاله کوئ؟ او روره ولې نه کوو مونږ کسابان یو. روره د خان 3 څاروي دي او هغه به د اختر په ساره لالول غواړي. نه روره په لومبۍ ورځ خو نشو کولی. لومبۍ ورځ زمونږه بوک شوې ده کو په 2مه ورځ کوې چې درلې وکړو. نه که نه رور دا څاروي به په لومبۍ ورځ لالول غواړي 2مې ته خان نه پرېږدي. بس بیا ځان نه مخکې بل کس وګوره روره ولې چې مونږه بل چا سره جبه کړې ده. ټیک ده روره ډېره مهرباني. په دې کلي کې خلک په خپله قربانۍ نه کوي نو په اډوانسو کې ورله کسابان نیولي. دی خوا خانشیر او د هغه اوښې چیلې کور ته راوستې وي نو ښځه ورته وایي یا لکه خانشیره ته هم څه د پیشو بچې راوستې دی دا به مونږ خورو که خلکو له بې ورکوو. ولې ښځې په دې کې څه چل دی؟ غاښونه برابر دي من چیلې دی. من نه ده دې سر دی ټول 3 سیره چیلې دې راوستو لږ غټ خو به م کتلې و که نه. د غټ چیلي پیسې موږ سره نه وې ښځې او خلک پرېږده چې موږ یې په کور کې وخورو بیا به م زموږ قرباني وشي. اوس زه ځم چې دلې بوتاور وړم او چاړۍ به تېره کم.
بیا د کلي یو دوه وزګار خیل د ونې لاندې ناست دي نو یو بل ته وایي هلکه سخت کال کسابان شاټ شوي دي ټول کسابان ښاري طرف ته روان دي هلته ول خلک پیسې ډېرې ورکوي او که نه یاره موږ سره غم دی چې دا څاروي به څنګه راپرځو وروسته لاله اسانه ده خو دا څاروي راغورځول ګران دي مړه څاروي له به د نشي ستن ووخو او چې بس بېهوشه شي نو چاړه به پرې راښکو څه دې خیال دی اسان کار دی یاره خبره خو دې ډېره ښه وکړه دا خو دې راله ډېره ښه آیډیا ذهن کې واچوله دیخوا اول خان ټوله ورځ په کساب پسې وګرځي خو کساب ورته میلو نشي نو دی ډېر پریشان وي دا څنګه چل د کسابان خو ټول بوک شوي دي اوس به دا خبره چا سره کوو دا کار خو ډېر ضروری دی دی مخکې رواني چې خانشیر ورله مخې له ورشي او هغه چاړې تېره کېدو له وړي وي نو اول خان ورته وایي سلام علیکم وروره ته کساب یې الاله به وکې ها جوړېده ته زه کساب ښکارم او وروره الالې کوم ولې خیر شه یره وروره د خان درې څاروي دي او هغه به الالول غواړي د اختر په سار کو تا چا سره خبره نه کړې چې زه در سره خبره وکم یاره خبره خو مې دوه درې کسانو سره شوې ده خو هغې راله پیسې لږې کمې راکوي نو که ته راله پیسې ډېرې راکوې چې تا سره خبره پخه کم زه د دې کلي د ټاپ کساب یم زما خرچې لږې ډېرې وي ولې نه چې څومره پیسې وې در به کړو خو چې څاروي راله په ړومبۍ ورځ کوتره کې یو څاروي به درله 5000 روپۍ کوتره کوم اوس وایم منظوره ده که نه او منظوره ده بس د درې څاروو به درله 24000 روپۍ درکو بیا د سارې راشه د خان دیرې ته نه که نه وروره لومبۍ راله اډوانسو کې پیسې راکړه چې زما او ستا ژبه پخه شي هسې نه بیا ته بل چا سره خبره وکړې ټیک ده وروره راځه ما سره چې پیسې درله اډوانسو کې درکم بیا به راته ته خپل کور وموښې راځه راپسې خانشیر ولګي او اول خان دوکه کی خانشیره تا دومره پیسې د کوم ځای نه رالې تا خو وایي چې زه کنګال یم ما سره پیسې نشته اوس در سره تا دومره پیسې د کوم ځای نه راغلې ښه دې دا راله یو کس په لاره کې مخې له راغې وایي ما له به د اختر پر ورځ څاروي لالې بس ما ورته د پیسو وویې نو هغه م راله راکړې وایي 3 څاروي به راله لالې نه نو تا خو چېرته چرګ هم نه دا لاله کړې نو ته به څاروي سالال کې هغه څاروو سره به څه کې دا اوښې مې شته که نه یو به دې شي او یو به زه شم بس کوتره کوو بې وروره زمانه ته مې مه ساته مونږ چېرته څاروي لال کړی دی دا کار به دې خپلي کو زما مني دا پیسې واپس یوسه او معذرت دې وکړه نه وروره دا پیسې اوس زما چېرته زړه کېږي زما په ذهن کې یو بله ایډیا ده په مارکیټ کې د کسابانو شارټیج دی زه وایم راځه دواړه به چاړې چاکوان په مخه کړو او خلکو ته به وایو چې مونږ کسابان یو بله پیسې به راټولې کړو ښه نو چې پیسې راټولې کې نو بیا به څه کې دا دومره څاروي به د هغه نکاح لالئ څاروي څوک لالئ مړه چې څنګه د اختر ورځ شي بس ایسته کې به خپې سپکې کړو چېرته یخ ملک ته به لاړ شو یو میاشت په تېره کړو بیا به راځو خلک به خپل کار کوي یاره خانشیره خبره خو دې بده نه ده ستا ذهن کې دا دومره قیمتي خبره څنګه راله دا خو به منې که نه باچا اوس ځان رډي که شا به چې لړ شو ټیم نشته ګرانو کتونکو اوس به خانشیر څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه